ستاسو د دې پوښتنې په ځواب کې که دی رول واخلي آیا خلک به چمتو وي چې د ډوله رول یا چاپیریال دې ته ماماده دی چې دا ومني څه غبرګون به ښکاره کړي دا رول ورته څوک ورکوي ما تاسو مخکې په اولې پوښتنې په ځواب کې وویلې چې دغه رول ورته نه نړیوال ورکوي نه په داخل کې افغانستان کې څوک ورکوي نو چاپیریال به څنګه آماده شي او په کوم شرایطو به دا راشي زه فکر کوم که دی راځي داسې کسان باید آماده اوسي چې د ملت د بعضو خبرو ته ځواب ورکړي که دی که کرزی دی که دوستم دی که خلیلي دی که محقق دی که اسماعیل خان دی که تانور دی که بابا جان دی که فوزي دی د پخواني کمونستانو جنایتکاران چې څه دي یا د هغې د بچکوړي چې اوس تازه خپله مفکورې کمونیستي اما قلم په لاس کې په کپیټالیستي ممالکو کې لګیا دي خلکو ته درسونه ورکوي یعنی دا تضاد دی د دوی چې دوی مفکوره کمونیستي خپل دغه کوي خو ناس په کپیټالیستي مملکتونو کې دي د دې خلکو سره محاسبه پکار ده او د دې معنا دا نه ده چې د کمونیست یا د دې جمهوریت د خلکو د محاسبې خبره کوم بیا دوی داسې درته وایي چې مجاهدین هم محاکمه کوي چې حق او باطل سره معلوم شي بالکل خبره صافه شي ځکه چې ملت په یو مشکلاتو کې د تمام ورځ جنایتکاران نه قهرمانان جوړیږي د ملت وینې ته په سپکه سترګه کتل کیږي جهاد ته په سپکه سترګه کتل کیږي او دواړه جهاد مقدس وو که اول جهاد د روس مقابل کې او که دویم د امریکې مقابل کې دښمن دواړه وایي چې موږ ماته خوړلې ده روس هم وایي امریکا هم وایي خو دا جنایتکاران تر اوسه حاضر نه دي چې دا ومني چې دوی یو خو کمونستان حاضر نه دي چې وایي چې موږ جنایت کړی او بل دا دی چې دا جمهوریت والا دی حاضر نه دي چې خپل جنایت ومني او عفو وغواړي د ملت نه عفو وغواړي یعنې زه چې کله وایم چې ترانزیشنل جسټس چې دی عبوري عدالت دا لازمي دی حق او باطل باید معلوم شي او یو ځلې چې دا وشي چې د ملت کې دا معلومه شي چې چا ظلم کړی چا نه دی کړی بیا څوک نور د باطل نه قهرمان نشي جوړولی یو ځلې چې دا ثابته شي چې فرضاً ډاکټر نجیب جنایتکارو او خاینو دې خاورې ته بیا نو چا کې دا جرأت نشي پیدا کړی خو دا د یو عدالتي لارې نه باید وشي که فرضاً د مجاهدینو رهبرانو کې هم چا جنایت کړی چې یو ځلې ثابته شي بیا به څوک دا جرأت نه کوي چې هغه چې چا جنایت کړی د هغې نه بیا راته قهرمان جوړ کړي دې مرحلې نه ګورئ افریقای جنوبي د دې مرحلې نه ډېر زر نلسن منډیلا دا کار وکړ دغه عبوري عدالت محکمه یې جوړه کړله سپین پوستي او تور پوستي ټول محاکمه کړل جنایتکاران یې ثابت کړل پس د هغې نه یې ورته عفوه وکړله او نور هغې عفو لاندې چې راغله نور بیا غږ نشو کولی چې څه ووایي نو دا مسله ډېره لازمي ده زموږ په وطن کې دا کار لا نه دی شوی نو همدا علت دی چې چاپېریال نه د غبرګون به بالکل وي او غبرګون به تند غبرګون وي ځکه چې هغه یو غلام و د وطن یې خرڅ کړی و نو څنګه بیا راځي مثبت رول لوبولی شي تاسو دا لفظ د تقرر ډېر استعمالوئ چې تقرر خو د یو چا په ذریعه باندې کیږي یعنی څوک به مقرر کړي طالب خو نه مقرروي او چې طالب نه مقرروي بهرنی څوک نه مقرروي او مقرر چې څوک خو بیا لاسپوسی شو نو لاسپوسی خو زمونږ په کار نه دی نو په دې اساس باندې د ثبات په پروسه کې کوم اغیزه نشي درلودلی او نه کوم رول لوبولی شي په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې کوم ځای ورته وګورم چې غني ته داسې ځای اوسي چې هغه راشي او ځکه شرایط داسې نه دي چې هغې ته ضرورت اوسي په افغانستان کې الحمدلله کوم کورني جنګ خواته مسله نه ده روانه افغانستان بې ثباته نه دی افغانستان لګیا دی د ثبات خواته روان دی زموږ ستونزه د تعلیم ده زموږ ستونزه د قانون اساسي ده زموږ ستونزه د یو شورای ملي ده چې د دغه لپاره باید کار وشي او همدغه نظام نه باید دا وغوښتل شي چې د ښه کارونه کوي پروژې د ښایسته غټې روانې کړي دي دنیا سره اړیکې جوړې د ملت حق هم ورکړه چې د دې ستونزې نه وځي نو په هغه صورت کې بیا دا کار کېدلی شي نو